د نورو کرنیزو پیداوارو ترڅنګ سږکال د کندهار د پیازو حاصل هم د تیر کال په پرتله 3 برابره ډیر دی. کروندګر یې وایي حاصل یې زیات او بازار کې یې بیه هم لوړه ده. او سږکال چې سو دا کوم اوس ما سره پارچې سته، ما ټکټر استولی دی برای د شپې مې لوټ کړي په 109 کالداري او په 106 کالداري. نو د تیر کال پرتله ته چې وګورې سږکال ډیر شي. د پیازو کروندګر همداراز وایي که دولت ورسره د اصلاح سوو تخمونو او د حاصلاتو د ساتنې په برخو کې مرسته وکړي نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي. دولت څخه هم دغه د سوس دغه جال د سوس مارکیټ دی چې معنا په 200 کالداري یا په 900 کالداري سدي خرڅي دلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولاکه دغه ته باسي نه او سال ته قیامت ولري سرخیر مجبوره ده جال زوس په 15 افغانۍ رقم دی به ماته په 10 افغانۍ راکې نه. دولت سم د پښتنه د سیمرت امبارونو شانه کې د پیاسي وستغونی قدر معنا یا 800 جال کې یا 900 د غونی قدر وس نور سوس امبارونو شو سم ورکول سي پر وخت باندې د غونی نور دا وصول کې د غنځه قدر چې وس 800 کې بیا 1200 جال کې. د کندهار د کرهنې ریاست مسؤلین وایي سږکال د دې ولایت په دامان، جړۍ، پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ کې پر 15,000 هکټاره مځکه باندې د پیازو کښتونه سوي چې د کال تر پایه به ورڅخه 80,000 میټریک ټنه حاصل ترلاسه سي. د یاد ریاست سرپرست محمد حمید سادات وایي چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات سوی او دوی د ساتنې لپاره له خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي. سږکال تقریبا 15,000 هکټاره مځکه باندې کندهار او اړوند ولسوالۍ کې پیاز کرل سوي دي او چې دا فی هکټار باندې 6 ټنه حاصل ورکوي چې مجموعاً د 80,000 ټنو په شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو. نسبتاً مخکې کلو ته موږ سږکال هم د کیفیت له لحاظه هم د مرضو د هغه لحاظ څخه ښه حاصل لرو. د کندهار د کرهنې ریاست ویلي د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږکال د دې ولایت کرهنیز حاصلاتو کې څه باندې 15 سلنه زیاتوالی راغلی.